68 ماډل موټر نو په هغې کې ما ډرایوینګ کو باچا خان بابا مخکې کېناست او سیکرټري صاحب امیر نواز کاکا د شاه منصور او خان کاکا الله پاک دې ټول سره د خاورو وبخي کېناستل نو چې د شوي کلي د دې پل نه راوړي نو باچا خان بابا مسکې شوي عبدالعزیز خانه دروغ مې ووایي نو هغه ورته ولې باچا خان خو یې د خیر دپاره مې ووایي د خیر دپاره دروغ خیر دی ګناه یې نشته وی باچا خان څه دروغ دی وی زه ډېر وږی شوی وم وی ډوډۍ مې ځکه نه وغوښته چې هلته شپېته اتیا کسان وم چې دې ټولو له به دی ډوډۍ راخلي زما دپاره دا خو پښتانه دي نو کور کې زنانه به مونږ ته بدې ردې وایي چې دا دومره مېلمانه راغلل مونږ ته د مخکې نه زه خو اوس یو غنټه د مخکې راغلی یم نو یې ما چې دا ټول خلک دلته ډوډۍ خوري او زما په وجه دې کور ته دومره تکلیف میلاویږي نو ما دروغ ووایي نو خو عبدالعزیز خانه د خیر دپاره چې دروغ وایي ګناه یې نشته نو چې لږ رامخکې شو نو وی عبدالعزیز خانه رامخکې شوي اډه راځي هغه ورته وی او باچا خان وی اډه راځي وی دې کې کباب وي نو ما ورته ویم یو جي کباب پکې نو یې کباب به راخلو ځان سره زه به کباب خورم زه وږی یم نو چې شوی اډې له رالو نو دیوانه بابا یو خدای خدمتګار و د هغه کړی و په هغه زمانه کې په شوی اډه کې د روډ نه هغه طرف ته موږ زیدې ته راتاو شو په مردان روډ باندې نو چې هغه کړۍ مخې ته زه ودرېدم نو ما ته باچا خان بابا وایي داسې کار به وکړې یو ککوړې یو ډوډۍ به ما له راواخلې یو ککوړې یو ډوډۍ به عبدالعزیز خان له راوالې یو ککوړې یو ډوډۍ به امیر نواز له راوالې ځان له به دوه ډوډۍ راوالې او دوه ککوړې به راوالې ځکه چې تا لکې ته خوړې شي نو زه چې روان شوم وی راشه پیسې واخلم نه نه بابا وی نه 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 ما پیسې واله نو باچا خان بابا که جیب ته نو هغه وخت کې چې کباب په 1.5 روپۍ سیرو که په 2 روپۍ سیرو دا د کال 1901 خبره ده نو دې ځای کې جیب ورې بډه کې د هغې نه 50 روپۍ نوټونه ورسره بلا د هغې نه یو 50 روپۍ ما له راکړې ما نه اخېستې خو عبدالعزیز خان بابا راته وویل بچې واخله پیسې د باچا خان نه پیسې مې واخېستې نو چې لاړم هلته دیوانه بابا خبر شو چې باچا خان راغلی نو هغه کباب جوړ کړو خو صحیح کباب یې جوړ کړو نو ما چې پیسې ورکولې هغه راغی باچا خان له خلک هم ترې نه راتاو شو او هغه راغی وي دا کباب په زه په خپله جوړم چې جوړ یې کړو نو ما پیسې سوره شوې ما دا د باچا خان نوټ دی ګورې زما نه دی او ما هغه ګورې نه خوري بیا نو هغه ته هم پته و چې نه خوري نو هغه څه ډېرې لږې پیسې وه چې 2 روپۍ واغېستې که 5 روپۍ واغېست ما ته څه یاد یې نه دي نورې پیسې ما له راکړې نو چې رالو نو چې کېناستو نو باچا خان بابا وایي د بازار کې ډوډۍ نه خورو بهار به دا کباب خورو چې د بازار نه وځو دا خلک دی نو چې څنګه کېناستې نو ما ګاډی سټارټ کړ وي هغه بقایا پیسې راکړه باچا خان وي څومره پیسو باندې کباب شو ما هم چې دا دي را سره جیب کې ورته ما وله ورکړه بقایا پیسې باچا خان وغوښتې ما وله ورکړه نو چې د شوي اډې نه راووتو نو داسې هغه ونه وه پلوسې د روډ په غاړه ګوره پلوسه وه وي دغه سوري ته ګاډی ودرو نو سوري ته ودرېدو باچا خان د ډوډۍ د پاسه کباب کېښوده ویې خوړه د ډوډۍ د پاسه کباب یې کېښوده ویې خوړه او بیا لاس یې هغه کباب سره او د هغه سره شو نو بیا په دغه کې څونه نو خان کاکا ول خپل څادر ورکو دغه ول خپل څادر ورکو ما وی نه نه نو زما په موټر کې چې کومه کپړه وه که نه د موټر د صفایۍ دپاره په هغې باندې باچا خان لاسونه وچ کړه خو د چا په څادر یې وچ نه کړه خان کاکا ول څادر ورکو زما څادر و په سیټ باندې ما ورکو وی نه کړم دا د باچا خان بس ما سره ډېرې خاطرې دي تاسو په ورکړې وه په سوشل میډیا کله باچا خان په دویم ځل راغی زما خیال دی ستاسو ځای ته او شپې کوله او ستاسو والد صاحب هغه لیدلی و هغه خبره چې هغوی د شپې دوایو کوله یا دا خان کاکا دا زمونږ مولانا صاحب د پنجپیر مولانا صاحب پنجپیر مولانا صاحب چې و که نه باچا خان بابا چې راغی زمونږ کلي ته په لومبي ځل نو هغه وایي چې دغه ورته ووایي عبدالعزیز خان بابا ورته وایي دا سلیم خان دی د پنجپیر دی او زمونږ صدر دی د پاټۍ او دا د پنجپیر مولانا صاحب زوم دی نو دا خو بیا ډېره ښه خبره ده نو ما ته ویې لکه وایي دا مولانا صاحب کلي کې ما یو کلي کې وایي سهار چې چای څکو نو د هغه جومات ته به ځو نو زه چې کور رالم ما کور خبره وکړم مولانا صاحب خبر شو سهار وختي مونځ چې وشو نو مولانا صاحب په خپله باچا خان بابا له راغلی و باچا خان بابا ورته وایي چې ته ولې ما له رالې تا خو د پښتنو ډېر خدمت کړی دی تا خو د رواجي مولیانو نه د پښتانه خلاص کړي دي د قبرونو نه د رواجونو نه
د غلطو رواجونو نه پښتانه خلاص کړي. زه خو ستا ډېر مشکور یم اسخاتونو نه. زه تاله درتلم. هغه ورته ویل نه باچا خان ته د پښتنو مشر یې، زما هم مشر یې، زه به تاله راځم او دا چې کومه حجره کې ناست دی دا زما خپله حجره ده، نو تاله به زه څنګه نه راځم. نو دا هغه سره یې کوي. خو زه درته یو خبره کوم چې باچا خان بابا عظمت او د هغه لویوالی خو د دې نه پته لګي چې 140 کتابونه پرې لیکلي شوي دي، 7 په هغه باندې پي ایچ ډیز شوي دي. د ټولو پښتنو د لر او بر بابا دی او په ټوله دنیا کې، په امریکا کې، په ملایشیا کې، د دنیا په بلا ملکونو کې هغه ماشومانو ته په نصاب حصه ده. دا جدا خبره چې زمونږ په دې د اوس وطن کې چې کوم دی نو باچا خان بابا نصاب حصه ده. دغه سوال کوي خلک چې په 21مه صدۍ کې د باچا خان د فکر کم اړخ زه دا وایم درته همدغه خبرې له زه راځم. نن چې دنیا څومره ګډه وډه ده او زمونږ د پښتنو خپله ټولنه اول او بیا ټوله دنیا هر ځای جنگ دی، هر ځای دهشت دی، یره ده، ترهه ده او مرګ ټولو انسانانو پسې لکه د سوري ګرځي. امن نشته، خوشحالي نشته. په ډېرو ترقي یافته ملکونو کې هم مطلب دا دی چې خلک خوشحاله نه دي. د امن په حواله باندې هر ځای کې خبرې کېږي چې بدامني ده. په ډېرو ترقي یافته ځایونو کې هم په واشنګټن کې هم مړي کېږي، په جاپان غونې ټوکیو ښار کې خلک ذهني مریضان شو. باچا خان بابا د امن چې کومه فلسفه ده، د نان وایلنس، د عدم تشدد، انسانیت سره د مینې، محبت، د زغم، د صبر، د برداشت چې کومه فلسفه ده، دا د نننۍ زمانې لپاره مثال دی. دا مثال دی. ته وګوره لارښودنه زموږ د پښتنو په معاشره کې څه دي. زموږ د پښتنو په معاشره کې سادګي پکار ده. موږ ژوند په موږ باندې بار شوی دی. زموږ د ژوند غیر ضروري د څیزونه موږ په ځان باندې، زموږ د وادونه، زموږ کویدنې، زموږ رواجونه دا دومره زیات پیسو سره تړلي شوي دي، دومره ډېرو پیسو سره تړلي شوي دي چې ګرانه شوه، ډېره زیاته ګرانه شوه. نو د باچا خان سادګي، د باچا خان زغم، برداشت، مینه، امن، محبت او هر چاته په دروند نظر باندې کتل، که دا زموږ دا د پښتنو دا خپله ټولنه به اول جنت شي. نو د باچا خان د تعلیماتو ډېر زیات ضرورت دی او د باچا خان د لارې نه بغیر بله لاره موږ سره نشته. موږ سره بله لار هېڅ چا سره نشته. د باچا خان لار چې ده که نه دا لار ده، د امن لار، د مینې لار، د محبت لار، د خلکو د رایوځای کېدو لار، خپل حق له جنګ نه، خپل حق له چغه پورته کول، خپل حق له خلک منظم کول، دا د باچا خان بابا لار ده او د دې نه بغیر بله لار نشته. پکار دی چې موږ بحیثیت کام، دا د یو پاټی، باچا خان بابا د یو پاټی سره تړلی سړی نه دی. باچا خان بابا د ټول پښتون کام بابا دی او باچا خان بابا ته په ټوله دنیا کې ټول انسانان په ډېر دروند نظر باندې. نیلسن منډیلا وایي چې زما قربانۍ د باچا خان بابا نه کمې دي. موږ ډېر بدقسمته کام یو، موږ ډېر پریوته کام یو. موږ خپل اتلان او خپل مشران ونه پیژنو. موږ یې په مرګ باندې نازوو خو په ژوند باندې موږ نه دي نازولي. باچا خان بابا زه تا ته یو خبره کوم. باچا خان بابا په 1890 کې پیدا شو، په سن 1924 کې د 14 کالو 26 کې د 14 کالو چې د هغه دویمه بیبي وفات شو، د بیت المقدس کې د پړو نه راپرېوته وفات شو، د علي خان مور. د سن 1926 نواله باچا خان بابا وفات شو په سن 1987 کې. د 14 کالو په عمر کې بیبي وفات شو او 100 کالو په عمر کې هغه وفات شو خو هغه بل واده ونه کړ او پښتنو پسې ګرځي، یا په جیل کې یا به د پښتنو په کوڅو کې ګرځېده. ایون زامن وایي چې موږ له کورم نه جوړ ودونه نه دي کړي خپلو بچو له، په خپلو بچو سبق نه دی ویلی باچا خان بابا. دا غولي خان بابا په خپل کتاب کې لیکلي، په خپل انټرویو کې ویلي د کام دپاره هغه د کام نه بچو فکر کو، خپل بچي په ځای پرېښودي. دویمه خبره دا ده چې ته وګوره چې د هغه سړی چې و هغه ته چې د دنیا نه څه میلاو شوي دي، که بھارت رتنا ایوارډ میلاو شوی دی، که نهرو امن ایوارډ میلاو شوی دی، که د دنیا نه ورته د امن پرایزونه بانډونه راغلي دي، هغه ټول په افغان بینک کې خو راغلي
او باچا خان ایجوکیشن ټرست باچا خان ټرست نن ستا سور سکولونه یې باچا خان بابا ستا د باچا خان بابا ټرست خدای خدمتګار ارګنایزیشن ستا هر شاعر چې کتاب ولیکي نو د باچا خان بابا ټرست چې کوم دی دا د هغې مخکتنه کوي فری هر شاعر له باچا خان ریسرچ سنټر دی د باچا خان بابا د مرکز د باچا خان ټرست د ملازمینو کم از کم 15 لک روپۍ د میاشتې تنخواګانې دي دا د هغه پیسې دي چې باچا خان بابا ایښې وي او په کام باندې لګي هغه په زامنو نه دي ویشلي صحیح خبره په کام یې ویشي د کام دپاره او د هغې دپاره باچا خان ټرست دغه په خپل ژوند جوړ کړ دا پښتون ټرست بیا باچا خان ټرست هغوی چې دا پیسې به د پښتون کام په خیر ښېګړه باندې لګي د پښتون کام په وده باندې به لګي د پښتون کام په پرمختګ باندې لګي د ژبې په پرمختګ به لګي سکولونو باندې به لګي او نن هماغه کار روان دی دومره لوی سړی و باچا خان بابا ډېره زیاته مننه کوو لالا او په کار دا دي ګرانو مینوالو چې موږ هم دغه چې کومې خبرې دي دا خپلې کړو ولې چې دا خبرې زما په خیال دا به موږ ژوند سره چې کوم صحیح ژوند دی هغې سره به موږ مخامخ کوي صحیح ژوند که څوک تېرول غواړي نو د باچا خان فکر به خپلوي نو دا به داسې ژوند دي چې دا به مثالي ژوند دي دې کې به امن وي په دې کې به سادګي خو په دې کې به ښکلا او په دې کې به بېچیني وي په دې کې به سکون وي ډېره زیاته مننه کوم الله پاک